میکنید چنان هستین. مثل تابال یک 35 تا تخلص خو بر ما دادن، لکن در روز قیامت انشاءالله تعالی معلوم میشه که کی حقیقتا به لا اله الا الله یقین داره، باور داره و کی لا اله الا الله را میفروشه و سر از تجارت میکنه. کی به خاطر لا اله الا الله شبا سختی ها را تیر میکنه و کی به خاطر لا اله الا الله در موترهای لکس، در بلدنگ های لکس زندگی میکنه. و کل ما در روز قیامت استاد میشیم و تو نشکه بگوی وامتاز اليوم ایها المجرمون، ای مجرمان از زیر بیرق لا اله الا الله، از زیر لوای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون شوید. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک شو میگه تا به صبح گریه میکرد و میره خانده میرفت که وامتاز اليوم ایها المجرمون، نشک ما در جمله ازیا حساب شویم، نشک دیگه مجرم نباشه. ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون. نأوى الله عن ساح الدنا. احسب الناس، آیا گمان که خلق ان یترکو چه پریخودل سی امدس عادی هیچ ضرر ورته ونرسیگی، ان یقول آمنا چې دوی وایي چې مونږ ایمان راوړی و هم لا یفتنون او دوی په فتنو کې او په سختیانو کې مبتلا نسی. ولقد فتنا الذين من قبلهم، یقینا چې مونږ امتحان کړی. الله خپل قدرت او عظمت کله چې بیا ضمیر جمع راوړي، مونږ په خپل قدرت او عظمت امتحان کړی د مخکې له دوی نه نور مؤمنان هم. ولی فلیعلمن الله، تر څو چې معلوم کې الله سبحانه وتعالی ښکاره کې خلکو ته الذین صدقوا، هغه خلک چې رښتیني خلک دي او رښتیا وایي. وليعلمن الكاذبین، او تر څو چې الله سبحانه وتعالی معلوم کې خلکو ته کاذبان او دروغ زنان.